दा बयान द शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब रहिमहुल्लाह फ़ाज़िल दारुल देवबंद व सदर मुदर्रिस दारुल सरहद पेशावर। और पप्पर पाक सादर जागा तपाक और दागा दाड़ी दी ऊंची की खपल सादर ने बड़ी के तो पाक नहीं वाले दागी सो को दाकार बकूल दे कमताओ मयूं तो सुई फकाल दउल मलाम फइन आइनी फकाल दउल मलाम फइन आइनी रातहु मरतन फी हय लैला ये खत्म मलामत तो دا سپیک ما په خپل صادر صفاک دا یو ورځ ما د لیلا په کوڅه کې لیدلی و نو په خدای قسم چې واجب التعظیم د لیلا په کوڅه کې مې یو ورځ لیدلی و د هغه نسبت د وجې نه دی ما ته واجب التعظیم دی عشق واجبه شی دی چې د محفوظ سره لږ لرې نسبت وي هغه شی په ده باندې ډېر ګویا کې خوب لګي ما دا نبي رحمت الله کیسه لیکلې ده یو بزرګ کیسه لیکلې یو بزرګ خدای ته سوال وکړ چې خدایا دا مسئله د عشق ویا خدایا که زما ایمان او زما عمل د دې خبرې قابل وي چې ما جنت ته ورسئ دا بزرګ وي نو پروردګاره په صدق دل سره دا درخواست دی ستانه چې زما پسې ابدالآباد دپاره ابو طالب جنت ته بوځه او د ابو طالب پسې ابدالآباد دپاره خدای ما جهنم ته بوځه ابو طالب نے سردار دو عالم دے جناب رسول عام محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حمایت کرو پالے کرو دغه پختره کرو تربیت کرو پڑے اخلاص پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ګران همو دا څنګه خبر چې پاک ربي ایمان دوی کې رسول نه نو چا ورته وی دا فرض وایو چې دا ابو طالب په ځای ما جهنم ته هوګا او زما په ځای ابو طالب جنت ته هوګا یا سړیا کړي وسلي د حضور علیه السلام سره د پیغمبر خبره نه راځي شي نو مولانا صاحب لیکي چې د دې هغه په ځای هغه تکلیف شي او هغه د په ځای شي لیکن دومره دا چې د خپل محبت اظهار خو یو کنه او دغه وایي چې کافي ده په دخول جنت د دې بزرګ وایي چې دغه اخلاص کې دې چې دغه سبب شي د پاره دخول جنت نو هغه وایي چې دا چې دا عاشقانه عبادت دی ټول کارونه داسې دي حیران به تاسو پاتې شئ بربنډ لغاړو منډې سوري دي او وایي چې قربان منډه ده د دې عبادت ته چې ته فارغ شې نو ما دا عرض خو دا عمره ده دې ته حج اصغر وایي او دې دپاره وایي چې سفر پکار زموږ د وطن خلق مله خو چې په اللهم کوتک پسې راوړالې نو که یو حج ته کوو پرې وایي او عمرې ته بیا دی نه دی تللی سردار دو عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې طیبې ته د هجرت کولو نه بعد حج یو کړی دی لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمرې چې کوم دی درې یا څلور درېیم ځل یو کړی حضور علیه الصلاة والسلام مستقل سفر د عمرې لپاره مدینې نه مکې ته کړی دی نو عمره چې کوی چې حج اصغر دی او ما مخکې جمعه کې حضور علیه السلام ارشاد مبارک فرمایي چې جناب رسول الله فرمایي تابعوا بین الحج والعمره حج کوي ورپسې عمره عمره ورپسې حج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب دا حج عمره نیستی او گناهونه داسې وایي چې سیدي کما ينفي الکیر خبث الحديد لکه څرنګه چې د آهنګر او د حداد بټی د اوسپنې وایي چې خیر وایي حج عمره او قربان محمد عربینا حج عمره یعنی یو وجه تاسو خوایي چې وایي پخې ته نه یو خو راته وخوایي او داسې مست سیاجي که نه چې خپله برخه اسمان کې نه ګوري بله برخه یو لوند وایي چې په بازار کې پټېله باندې ورکړم اړون یې وا عجیب مرد کما عجیب چې راوګرځي ولا چې ډورونه کوي نه مچي د کرامت مالک ته کسره کړ یې عجیب مرد کما ته کوي یو نه سره دی کوي کما وی راځي اند ته پیری وي راځي شي کنه اے حجاج حضراتو د سړي ټول راوي کې بار نشي چې الله در باندې مهرباني وکړي چې د خلکو د خلکو پیش د خلکو د خو خاورې شي چې تا باندې الله زموږ مهرباني کړې نو دا هغې تقاضا ده چې بیش از بیش ګوګې د خلکو خدمت وکړي او دا ډېر سخت بې وقوف حاجي دی چې په نامه ورته وایي خفه کېږي او جواب نه درکوي او چې ورته حاجي چې دی نو دی باغ باغ کېږي معلومېږي ګورې چې حاجي د الله په مهرباني ګوي چې قبول دا باندې مور او پلار کومه نامه یې کړو په هغه درته ستایي نو ته خفه کېږي د خفګان خبره هم ده پکار نو هغه وایي چې دا دی چې دومره قدر عبادت دا عمره ده
نو حجاج حضرات چې دي اول احرام د عمرې حسین فارغ شو حلال شو. حلال څه معنا؟ حلال دا معنی چې بیا به خپلې جامې د وطن واچوي. هغه وایي چې مخکې جامې ګرځي ګنډلې کمیس پتو کوټ واسکټ ټوپۍ دا به واچوي او بیا به انتظار یې وکړي د حج. انتظار به یې د حج د ترویې په ورځ یا د هغې نه قبل بیا به ته احرام د حج وتړې. ته چې د وطن نه تللی د حج په سلسله کې عمره خو دې وکړه، اوس ته حلالې چې څه وخت موده د حج قریبه شوه نو په مکه کې په خپل کور کې د احرام د حج وتړه. خو ما قصه چې کوم دعا به وکړې، دوه رکعاته به وکړې، دوه لفظونه به وایې چې راواخلې او بیا به هغې نه بعد بیا تلبیه ووایې چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. او احرام هم په دې مکه کې وتړه، لکه مکه ټول زمین حرم. او د حج رکن اعظم چې ما حدیث مبارک ابتدا کې وروسته رکن اعظم په حج کې هغه وقوف علی العرفات، د عرفات غونډۍ ته رسېدل دا رکن اعظم دی. بس سردار دو عالم فرمایي الحج عرفه، حج چې کوم بس عرفه ده. حج خو نور ډېر فرایض او واجبات دي، یوازې عرفه نه ده. د حضرت مقصد ویل کې دا دی چې هغه عرفه درنه فوت شوه نو حج لاړ. نور ارکان که فوت شو هغه نه فوت کېږي، د هغې تدارک کېدی شي په دم سره، یا به چهرې اعلان کړي یا به اوښ اعلان کړي، څه به وکړي. لیکن وقوف علی العرفات که د دې وخت درنه لاړ نو حج گویا کې فوت شو، د هغې تدارک نه شي کېدی الا مګر آینده کال به بیا ته حج کوي. نو ګرانه خبره ده که نه؟ 3000 روپۍ اوس ورکړه او 3000 د آینده کال ته ورکوه. که چېرې عرفات ته خدای دې نه کړي ته ونه رسېږي نو عرض وایي چې دا دی چې په دې مکه کې به احرام د حج ته وتړې. نو مکه زمین حرم او عرفات زمین حل. د عرفات مکه د حرم د ځمکې نه بهر ده، زمین حرم نه دی. نو ګویا دا معنا ده چې یو نوع د سفر متحققه شوه، د حرم نه ته لاړې وکړې زمین حل. نو بیا چې تا احرام د حج وتاړه نو په 8 د ذوالحجې باندې دې ته یو ترویه وایي ته به مینا سبا لمونځ په حرم کې وکړې، مسجد حرام کې بیت الله کې، او بیا به ته مینا ته لاړ شې. مینا کې دا 5 لمونځونه به وکړې، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او بیا صحیح د هغې ورځې سبی او هغې نه پس د عرفات ته روان شي. نو ما دا حج کړی و چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي الحج عرفه، یعنې رکن اعظم په ارکانو د حج کې هغه وقوف علی العرفات دی. دا یو میدان دی، الله دې موږ پکې نصیب وفرمایي. حج بس دا دی چې میدان ته ورسي. ما تاسو عرض کړی چې حج من باب العمل دی، بس خالي رسېدل دي. و چې هلته ورسي که په زانګو ته ورسي څه دي وي کو نه وي، خبرې که خبر نه، و چې میدان ته ورسېږي بس تا وایي چې حج وشو. او که میدان ته ونه رسېږي، د عرفات میدان ته ونه رسېږي، بیا تا نه حج فوت شو، آینده کال به بیا جوړوي. د دې وجې نه حجاج حضرات دا کوشش کوي چې دغه وخت کې زه ورسېږې، ځکه چې د ټول حج مدار ګویا چې په عرفات کې نو کوم وخت دی هغه وخت به کې صحیح کړي. د 9مې ورځې د ماسپښین د 2 لمونځونو نه بعد ماسپښین کې د ماسپښین او مازدیګر لمونځ جماعت سره وکړی شي. جمع تقدیم یعنې د مازدیګر لمونځ به د ماسپښین په وخت کې ادا شي، دواړه لمونځونه یو دی. او هغې نه بعد بیا وایي چې ودرېدل دي الله ته ظاهر د عرفات په غونډۍ باندې ان تر پرېوتو د لمر پورې، چې لمر پرېوت 9مه ورځ د ذوالحجې ختم شو. دا وخت دی. کوم وخت دی؟ د 9مې د ماسپښین نه واله تر پرېوتو د لمر پورې دا د عرفات موقع ده. نو دا موقع چې خطا شوه نو بیا وایي چې حج ورکړه بیا عندنا. نور که هر موقع فوت شو تدارک کېدی شو نو هغه وخت سره، لیکن د دې بیا تدارک نشي. او دې سره د الله یو لویه مهرباني بله ووایي، هغه مهرباني ګویا چې د رب دا ده چې په اسلام کې شپه چې کومه ده دا د ما بعد سره تعلق لري، د ما قبل سره تعلق لري. اسلامي تاریخ چې بدلېږي نور پرېوتو سره بدلېږي. دا د جمعې ورځ ده، دا د جمعې ورځ ده تر پرېوتو د نور پورې، خو چې نور پرېوت شپه شروع شوه خالي شپه، نو خالي شپه سبا ورځې سره نه وي. دا راتلونکې شپه دې ورځ سره نه لګي، هغه سبا ورځ سره دی. دې باندې ځان پوه کړئ که په تاریخ پېژنې چې تاریخ څه ته وایي. خبره هم نه دی، بس دې شو دنیا وګټله او سپین ږیری شو مړ شو، خیر ما خیر شوما هېڅ خبر نه دی.
मुसलमानों से दिन सर शरफ पैदा की सब वक्त से पर खपल उम्र की चकम कसान अहले इल्म दी अहले दीन दी अबू सर राबिता कायम करें नो खबर सब में जकवाए खाली दे पर कुतनी पैदा की दुनिया वो बटा वो उसका खैर बस किस्म का खुद हैवानात दे वे खल्ला वे कला उमर से मादा आज कुछ तारीख बदलेगी इस्लामी कल बदलेगी नॉर्थ रिवतों सर अंग्रेजी तारीख कल बदलेगी अंग्रेजी तारीख बदलेगी दशपे पदोलस बजे लन कम तारीख दे दा बई मां खाम दा तारीख मां सुफन बनी हां चितो बजा वो बदल लेकिन इस्लाम दा इस्लाम दा सिवाई चलन वंदा कुछ नोर प्रियो तारीख बदल नुमा साहब को कथा से पूछी है स्पष्ट का मदाद दा रसूल सर ताल्लुक नहीं स्पष्ट का मदाद मां कबर सर ताल्लुक नहीं लेकिन दा अल्लाह मेहरबानी दा खुदा दी इनायत कि खास हुज्जाज हजरत दा पारा खास का सानु दा पारा कि पेरादा दा हज बादी तिली अगुई ता अल्लाह दा मेहरबानी का कि दा अगुई पे हक दा अख्तरश पा दा नहन वरनी हुए किताबी दा अख्तरश पा लसमश पा हुक्म दो वकूफ अरफात की दा दा नहन वरनी किताबी समझता मंडी 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 कुछ अरफात और सीधी लोगों की नोट रिवत या खुदा नोट रिवत और खलास न मखबती सादा पारा चिता मंडी हुआ ने दा दा अख्तर शपम दसदा लका तबवा की पना हम और दमा पखिना पर अरफात रोज सो गोरी सबारी रा खतर या दा अख्तर कना नताश पच कमा दा हुक्म दो वकूफ अरफात की दसदा लका हम और खास हुज्जाज बहात की आगा शपा दमा कबर सर मा बस तशवा मा कबर सर मर तशवा दुबई वक्त वसी शिकत करू ما فخنا وقت والا تفري وطودا نوربوري او دعتون اشبال سودي صادق بوري دعتون اوقت وقت دعت عرفات بخش فدومر وقت خج عرفات تورت سيدي ودري او كويخوي وروبي او كنخجوره دي كنا فنشت صنده دي وكي فدي دومر ودشفي تورت سيدي بس دا حج ويكي وشو سبدار دو عالم ارشاد فرمائي الحج عرفة حج کم دي آب ويكي وقوف على عرفات دي او وقت ويكي داري چا اللہ دا ربانيو کا چنا سب اشپن ويكي دا نحن رضي ويكي تابي کا ونشپد ما بات سر تعلق لي دا ما قبر سر تعلق لي نبوداگاری و مسئلہ کری دا واقع دارا کہ وہ صدی تا اندازہ قائمہ کا احرامی دا حج سر لے دے اور روان دی عرفات کا او دا اندازہ قائمہ کرا کہ دا موضوع پلا رکوما نو زه ګویا کې سودي صادق پورې ګویا کې د عرفات ته نشم رسېدلی او که دا منځونه په دغه منځونه دي که منځونه نه کومه نو بیا کېدای چې د اختر په شپه د سودي صادق نه قبل د عرفات ته ورسم زما حج وشي داسې اندازه یې قایمه کړه په اعتبار د ملون سره اوس سوال دا دی چې دې په لار روان دی منډه ده نو دا فرض منځونه به دې پرېږدي چې حج وشي او که نه فرض منځونه به نه پرېږدي ګویا کې قربان که حج پور کېږي حج یې پور شي د دې مسلې سره كبوشير بخبر لحظات الفقهاء رحمهم الله تعالى وتبارك دي قولي بعض حضرات الفقهاء فرمائي جدد اندازہ قائمہ کا کہ منزون کوما نزل یا گویا کہ سودی صادق پر نشم رسدی عرفات تا حج مانا فوت کی منزون دے پریدی وعرفات دے ځان ورسئی لقد عرفات مقکل کړي خپل عمر کې دا یو ځل د منزون دي قضا وړي خو کوشش دي دا چې عرفات ورسي چې حج سے فوت نشي چې دا اختر پشپا سودی صادق نه قبل دي عرفات ورسي او بعض فقهاء حضرات فرمایي چې دا موږ العبادات موږ څنګه پریدي البای چې مون نه پریدي فلار فلو دې منځونه سبین راو چې وطن نه لري نو دا منځونه نو وایي چې مون نه پریدي چې مون نه پریدي حج وي حج لا شي عند دې قضا بعض فقهاء مون نه ترجیح ورکړي مون نه پریدي بای حج راځي وي حج عند دې قضا مون نه پریدي او بعض بزرګانو دا خبره کړې ده او دا به قریب قیاس او دې بهتر قول حضرات فقهاء چې سره په دامن کې ملزم کوي او نه دی مجھو فقلار دے گا نا پمند خموز نہیں کی لیکن دی صاحب دپارا چاند آزای قائم اگلی دا چی یو شیرہ نزی او که پدامن دا موز کوما دا موزم کی دیشی پدامن دا او زر عرفات تم رسی دیشی ما نوی دا سرین پدامن نمن دا پیشاری سر موزم کئی و عرفات تا امزانو رسی چی حج مشی او مزی مشی یو تم فوتیش عزیزانو دا حج دے پاکستانو بانی چی پاک رب علمان ورکڑیوی پخبر عمر کیو دل گوئے که فرد دے او دوی سعادت دے دا هغه بزرگانو چې پاک رب
بخبر حیات کې د دغه وایي چې عنقره مقدسه وایي د ملاقات شرف الله وایي چې د نصیب کی او بزرگ فرمایي ذی سعادت یا بندے کے کرد نزول ذی سعادت یا بندے کے کرد نزول گہے ببیت خدا ہو گہے ببیت رسول یہ سعادت انسان داری چې گاهې د خدای د کور نه تاوېدل او گاهې د پیغمبر ګویا کې مزار ته ودرېدل حاجي بیا د پیغمبر مزار ته ودرېدل د خدای د کور نه تاوېدل او دا د پیغمبر مزار ته تلل او هلته ودرېدل او په ژړا سره ویل الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله په خپل عمر کې چې دا دوه خبرې دې نصیب شي مله ډېره په راسته چې ډېرې پیسې قربان شي وسلو دا خبره مه کوه چې 30,000 روپۍ دي یو چې ته ګناهګار نه شې تا سره روپۍ شته او که نشته که نشته خو خلاص یې که نه او که شته نو دا جمله څنګه په جلو خو حکومت ظلم سره د غواړې 15,000 روپۍ زیاتې کړي او 100,000 روپۍ زیاتې کړي تا سره روپۍ شته او که نشته که شته ګویا کړي نو دا شکر نو که دا چاته ناشکري نه شي پروردګار ډېرې پیسې درکړي صحیح سزا دې پکې نه صحیح که نه فریضه د هر چې پې ادا کېږي دا الله ګویا چې د بیت طواف او د پیغمبر علیه السلام مزار چې دې نصیب کېږي دا چې 10 روپۍ دې قربان شه انشاءالله حیات باقي آینده جمعې ده د سردار دو عالم د جناب رسول الله د مزار اقدس بیان وشي او دعا وکړي چې الله د خپل مزیات وکړي من حج ولم يزرني فقد جفاني أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن محمد نور جان سيده سرور محمد نور جان بہتر شفیع مذنبان مہترین و بہترین انبیاء مہترین و بہترین انبیاء جز محمد در ارض و سما جز محمد در ارض و سما شاہباز لمکان جانے او شاہباز لمکان جانے او رحمت للعالمین در شان ہو ذکر ہو سرمایہ ایمان بود ذکر ہو سرمایہ ایمان بود ہر گدا ازیاد او سلطان بود ارله پسې یو څو جملې تاسو په مخ کې د حج مبارک د فرضیت بیان وشو د حج بیان په سلسله کې دا ضرور ده چې د جناب پاک د سردار دو عالم فدا و ابي و امي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر استاد په مخ کې وشو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تجارت پاک د سنن مؤکد بلکہ قریب الى الواجب یو عمل ہے من افضل القربات الى الله فاعمال کی بہترین عمل فاسباب د قرب الى الله کی بہترین ہوئے کے سبب کا غدین و غدا دے چې پاک رب د چا نصیب او فرمائی او زیارت پاک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشي امت کی بعض خلقو د مستقل سفر د زیارت پاک د جناب رسول الله نه انکار کړي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مزار اقدس ته
مستقل سفر دی اختیار نه کړی شي. دا نه چې سړی مدینې پاکې ته ورسېږي نو د پیغمبر زیارت یې نه کوي، داسې نه وایي. خبره په دې کې دا چې مستقل سفر د سردار دو عالم د جناب رسول الله مزار اقدس لپاره څرنګه دی. نو هغې ته یو شبه پرې وتلې ده، یو حدیث مبارک د جناب رسول الله نه، او په حدیث په بنا باندې د هغوی دا قول دی چې مستقل سفر د اختیار نه کړی شي. حدیث بالکل صحیح دی. سردار دو عالم جناب رسول الله ارشاد فرمائی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بیت المقدس او كما قال صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ سفر دی اختیار نہ کړی شي. لا تشد الرحال سفر دی اختیار نہ کړی شي مگر 3 جماعتونو ته. کته سفر کې نو به دغه 3 جماعتونو ته سفر کې بل سفر نه اختیار. یو سفر په طرف د مسجد حرام او بل سفر په طرف د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم او بل په طرف سفر په طرف د مسجد مقدس د شام په سرزمین. هغه بزرګان دا پوښتنه دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سفر چې کوم دی دا ممنوع عنه دی، دا منهی عنه دی، جائز نه دی، مگر دا 3 سفر جائز دي او نور سفرونه جائز دي. وه د دین هغوی دا معلوموي چې مستقل سفر د زیارت پاک د جناب رسول الله ته جائز نشي. نیت کې دی د مسجد نبوي وکړي او هلته چې ورسېږي بیا زیارت پاک د جناب رسول الله وکړي، داسې د هغوی خیال. لیکن عزیزانو دا خبره ډېره ظاهره ده، تاسې ورته فکر وکړئ چې د حدیث مبارک دا مقصد نه دی چې د دې 3 جماعتونو ته د سفر نه بغیر چې سفر نامه ده نو دا جایز. که د حدیث مبارک دغه مقصد شي لکه څرنګه چې هغوی وایي نو بیا خو ډېر سفرونه دي چې هغه نه فقط جایز بلکې واجب او فرض او د دې حدیث مبارک پرو سره هم ناروا شي. مثلا سفر د پاره د طلب د علم، سفر د پاره د هجرت، سفر د پاره د حج، سفر د پاره تجارت، سفر د خپل احباو د دوستانو د کتو د پاره، دا ټول سفرونه دي. د هجرت سفر نو آیا دا سفر چې کوم دی دې ته څوک ناجایز ویلی شي؟ هجرت خو کله کله د واجباتو د فرایضو نه وګرځي. یا د علم د پاره سفر اطلب العلم ولو بالسین، اگر فرمائی د علم په تلاش کې وځه اگر که په چین کې وي. دا زمانه کې د حجاز او د چین ډېر بعد او مسافت نو د علم د پاره سفر، د هجرت سفر، د احباو دوستانو د اقرباو د کتو د پاره سفر یا د تجارت لپاره سفر دې ته چا ناجایز ویلی. او ستاسو د تقریر په بنا باندې دا سفرونه به هم ناجایز شي. د دې وجې نه بزرګان فرمایي چې د حدیث مبارک دا مقصد نه دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصد گویا کې دا دی که ته یو مسجد من حیث انه مسجد ته سفر کوې نو مه کوه سوا د دې 3 جوماتونو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جومات قصه کوي، د عام سفرونو کیسه نه کوي. ته که د لاهور جامع مسجد ته ځې دې غرض دپاره چې هلته ثواب دی بیا نو دا غلطه. د خپل ښار جامع مسجد کې لمونځ وکړه ګویا کې ثواب یو باغ هم راځي، نو بیا د سفر مشقت ولې په ځان باندې اختیار دی؟ که ته د دلي جامع مسجد ته ځې چې هلته به لمونځ کوم او دا سفر اختیار دی نو دا مې اختیار دی. 3 جوماتونه دي چې بېشک هغې ته سفر اختیار ده، دا هغې کې ثواب چې کوم دی ډېر زیات اوچت دی. لکه مسجد حرام کې یو پلک، مسجد نبوي کې یو په 50 سره. نو جواب گویا کې دا دی چې د حدیث مبارک مقصد چې کوم دی سفر مسجد ته دی. که ته کوم جومات ته سفر کې نو مه کوه الا مگر په استثنا د دغه 3 جوماتونو. لیکن د نور سفرونو نفیاً اثباتا ذکر نشته. د دې نه دا معلومول چې مستقل سفر د زیارت پاک د جناب رسول الله ته جایز نه دی نو دا وایي چې خامخیالي ده. خلافت فاروقی کې رضی اللہ تعالی عنہ چې سوا کې سرزمین د شام بیت المقدس فتح شو نو په هغه جهاد کې حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ هم شریک. د فتح د بیت المقدس نه بعد حضرت بلال مستقل اجازت وغوښته د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
د مستقل اوسېدو په سرزمین د شام که تاسو اجازه دي نو زه به دلته اوسېږم مزید عمر دلته دی چنانچه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ته اجازه هلته نکاح وکړ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ تاسو به پیژنئ مؤذن دی د جناب رسول الله ته بلال حبشي مؤذن دی د سردار دو عالم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د شام په سرزمین کې اوسېده اتفاق و اعتداء شو چې یو شپه یې خوب ولید او په خوب کې سردار دو عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولید او علیزانو تاسو ته معلومه ده چې سردار دو عالم جناب رسول الله ارشاد فرمایي من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي او كما قال صلى الله عليه وسلم حضرت فرمایي که چا زه په خوب کې ولید مانه یقینا هم زه یې لیدلی یم لکه شیطان د پیغمبر په شکل چاته نشي راتلی شیطان الله دا قدرت ثبت کړی دی چې په خوب کې چاته راشي او ووایي العیاذ بالله چې د پیغمبر یم دا نشي کولی لہذا که چا خوب کې پیغمبر وکتل نو یقین دی لري چې دوم پیغمبر کتلی دی بل څوک یې نه دی کتلی نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په خوب کې سردار دو عالم جناب رسول الله وکته او حضور علیه الصلاة والسلام ګیله مند او ورته وی ای بلاله دومره په سرزمین د شام کې خوښ شوې چې زما د زیارت لپاره تا ته رانو وخت نشته او نه زما د زیارت خیال مې پړي کې تېري زما سلام نه راځي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې له خوب را پاتې ډېر خفه شو او غمجن شو او فلفور گوئے کہ شد رحال اور سفر اختیار کر په طرف د زیارت پاک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل سفر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د زیارت لپاره اختیار او کتا چې دا وایي چې دا خوب دی خوب د پیغمبر حجت دی د بل چا حجت نه دی مطلب وایي چې دا چې خوب په دین کې دا حجت او دلیل نه دی برهان نه دا پیغمبر وایي چې خوب دا حجت دا خو د بلال خوب دی د زړه په غوږونو واورئ ائمه د دین فرمایي چې استدلال د بلال په خوب نه دی استدلال چې دی د بلال په عمل دی چې بلال په ویښه باندې مستقل سفر خالص د زیارت پاک د جناب رسول الله سره لپاره اختیاري او یاد درئ وایي چې د حضرت صحابه قول او فعل په باب د دین کې دا وایي چې حجت دا خوب ته موږ حجت نه وایو موږ دا عمل ته وایي چې حجت دی او دا صحابي دی او حضرت صحابه متعلق جناب رسول الله فرمایي اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم گویا دلیل چې کوم دی د بلال عمل دی عد وایي چې دا دی چې مستقل سفر د زیارت پاک د جناب رسول الله لپاره اختیارول دا من اقرب القربات من افضل الاعمال دی په دین کې الله چې د چا دوی کې نصیب کو فرمایي ابن الهمام فرمایي چې لومړی سفر کو مستقل د رسول الله د زیارت لپاره پکار ثانیاً ثالثاً کا موقع راغی الله توفیق وکړو نیت د مسجد نبوي کې او دا زیارت کې یو سفر کو مستقل د سردار دو عالم د جناب رسول الله زیارت لپاره پکار دی ځکه د رسول الله چې څومره احسان دی په امت باندې نو دومره احسان دی چې دا حد او پایان دی نو هغه وایي چې دا دی چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي د عبدالله بن عمر حدیث دی چې چا حج کو زما ملاقات کرانه ہے زما زیارت کرانه ہے او اس معنی نو یو خو سعودری موجوده خبره یعنی وایي چې حج کو پیسې نشته یا حج کو پسې مړ شي موقع رانه نه بلا وایي چې عذر او بلا معنی چې حج نه بعد زما ملاقات کرانه ہے زما زیارت کرانه ہے فقط جفانی پیغمبر علیہ السلام دې تشدید فرمایي دې سړي ما سره جفا او کا ما سره ظلم وکړ العیاذ بالله ثم العیاذ بالله نو دا ډېر لویه بدنصیبي ده چې سره حج نه وایي چې لا شي او بیا زیارت پاک د جناب رسول الله نه محروم شي یقینا وایي چې دا ډېر لوی وایي چې بدنصیب سړی دی په خپله بدنصیبۍ چې هر څومره وجاړي نو جړا ده کمه عرض وایي چې دا دی چې د حضور علیه السلام زیارت پاک ته زه پکار دي او نهایت وایي چې ضروري